Bonjour les amis, bienvenue sur une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On va apprendre aujourd'hui quelques mots en français. سلامونه ملګرو خراله سیله دا چې روغ او جوړ بوي. راځي چې نن په فرانسوي ژبه کې څو اړینې او ضروري جملې زده کړو چې دا جملې زموږ په روزمره ژوند کې ډېرې اړینې او مهمې دي چې په د ورځې په ترڅ کې ترېنه استفاده کوو او کاروو. تاسې کولی شئ له موږ سره په ټولنیزو رسنیو کې لکه فیسبوک، یوټیوب او ټیک ټاک کې ملګري شئ ترڅو له دغو درسونو برخمن شئ او دغه لړۍ به دوام لري ان شاء الله. راځئ چې دغه اړینې جملې زده کړو. ښه، که چیرې موږ له یو چا سره په لومړي ځل مخامخ کیږو څه به وایو؟ دا یو څو جملې هغه جملې دي چې موږ په لومړي ځل د مخامخ کېدو لپاره یې کاروو. Bonjour, comment ça va? Bonjour, comment ça va? سلام، څنګه یاست؟ یا سلام، څنګه یې؟ او دا ډول هم ویلی شو سلو، سبا، سلام، ښه. نو دا د هغه چا سره ویلی شي چې یو څوک ملګری وي، یو څوک چې پیژنې. نو له هر چا سره بیا دا ډول ونه وایو چې سلو، سبا یا سلو، کومه سوا. نو بونژور هغه کلمه ده چې د ورځې په ترڅ کې په هر حالت کې کارېدلی شي. بیان، اتوا یا ایوو، بیان، ایوو یعنی مننه او تاسې څنګه یاست. له هغې وروسته به تاسې نه د نوم په اړه یا پوښتنه کېږي یا به تاسې خپله ورته وایي. je m'appelle زما نوم دی. له دې ځای کې تاسې کولی شئ چې هغې نه بعد ووایئ هر څه چې ستاسو نوم وي. د مثال په ډول je m'appelle احمد، زما نوم احمد دی. او اوس تاسې پوښتنه کوئ ترېنه comment tu t'appelles؟ ستا نوم څه دی؟ tu t'appelles comment؟ ستا نوم څه دی؟ دواړه یو ډول راځي، خالي مخکې وروسته کېږي چې د سوالیې په ډول راځي نو هیڅ فرق نه کوي، دواړه یوه معنا ورکوي. یا ستا نوم څه دی یا څه د ستا نوم. وروسته له دې چې له یو بل سره مو وپېژندل نو یو بل ته وایي enchanté، خوشحاله شو. او ځینې وختونه یو څوک تاسو ته یو کار کوي یا مثلا مرسته کوي در سره، غواړي له هغې مننه وکړئ، دا به څنګه کوو؟ کولی شئ په یو ډول باندې فرانسوي ژبه کې مننه وکړئ، هغه هم دا merci. او که چېرته غواړئ چې ډېره مننه وکړئ نو ورته ویلی شئ چې merci beaucoup. دا چې یو چا تاسو ته ویل چې merci یا merci beaucoup، تاسو به په ځواب کې څه وایئ؟ ډېر لنډ کولی شئ چې ووایئ de rien، څه خبره نه ده یا څه نه دي. دا ډېره داسې یعنې لنډه خبره ده او کولی شئ چې له خپلو ملګرو سره یې وکاروئ. نو که چېرته تاسې غواړئ په رسمي ډول باندې دا خبره چاته وکړئ نو کولی شئ ووایئ چې je t'en prie، je vous en prie، هیله کوم، څه خبره نه ده، په دې معنا باندې. ځینې وخت یو چاته وایي چې مهرباني وکړئ، s'il te plaît په غیر رسمي ډول باندې او s'il vous plaît په رسمي ډول باندې. دواړه یوه معنا ورکوي، یعنی مهرباني وکړه او مهرباني وکړئ. لکه s'il te plaît مهرباني وکړه، s'il vous plaît مهرباني وکړئ. بل ځینې وخت یو څوک غواړي یو چاته یو خبره وکړي او هغه متوجه نه دی، غواړي هغه توجه ځان ته جلب کړي، یا غواړي یو خبره وکړي خو هغه متوجه نه دی نو ورته ویلی شي excuse-moi، بخښنه غواړم. وروسته کولی شي یا خپله پوښتنه ووایي یا ورسره خبرې وکړي یا بل څه. او ځینې وخت غواړي یو خبره تایید کړي وایي چې سمه ده، په دې ډول باندې هم کولی شي چې وایي bien sûr یعنی هو همدا ډول صحیح ده. ځینې وختونه یو خطا درنه کېږي او غواړي بخښنه وغواړي او وایي چې مثلا دا زما له امله داسې وشو نو څنګه به وایو؟ داسې ویلی شو c'est ma faute، دا زما تېروتنه وه او غواړي بخښنه وغواړي je suis désolé، زه بخښنه غواړم. ځینې وخت یو ځای ته ناوخته رسیږي او غواړي د ناوخته د رسیدلو لپاره بخښنه وغواړي، دا به څنګه وایي؟
ډیر اسانه. نو کولای شي چې وایي je suis désolé d'être en retard. Désolé d'être en retard. Je suis désolé d'être en retard. د ځنډ کولو لپاره بخښنه غواړم. دا ډول هم ویلی شي je suis désolé pour le retard. که چیرې یو چا ته ښه راغلاست وایي څنګه به وایي چې یو څوک راننوځي ورته وایي bienvenue bienvenue ښه راغلاست. لکه څنګه چې د ویډیو په سر کې مو ویل bienvenue یعنې ښه راغلاست. او بله پوښتنه چې مونږ یا مونږ نه کېږي یا مونږ له یو چا نه کوو د ساعت په باره کې دی. څنګه به وایي چې ساعت څو بجې دی؟ il est quelle heure il est quelle heure il est quelle heure څو بجې دي؟ دا پوښتنه په دوه درې ډوله هم کولی شي. quelle heure est-il quelle heure est-il quelle heure il est. نو په دا څو ډوله په کولی شي چې څو بجې تاسې به وایي 8 heures د مثال په ډول. او ځینې وخت وایي چې سمه ده سمه ده. څنګه به وایي d'accord d'accord. اوکې هم ویلی کېږي خو اوکې دومره زیات نه ویلی کېږي لکه څومره چې d'accord ویلی کېږي. d'accord سمه ده. او ځینې وخت په یو څه باندې پوه نه شئ فکر وکړئ په صنف کې یاستئ په کلاس کې یا له استاد نه یو پوښتنه کوئ استاد تاسو درس تشریح کوي او تاسې پوه نه شئ څه رقم ده ورته وایئ چې یو ځلي بیا راته ووایه یا بیا تکرار کړه راته. vous pouvez répéter s'il vous plaît vous pouvez répéter s'il vous plaît. آیا کولای شئ چې راته دوباره تکرار کړئ؟ مثلا تاسې په یو څه باندې نه پوهیږئ څنګه به وایئ چې زه نه پوهیږم je ne comprends pas je ne comprends pas je ne comprends pas زه نه پوهیږم. یعنی تاسو د یو څه په اړه پوښتنه کوي او یا درس تشریح کوي تاسې پوه نه شئ ورته وایئ چې زه په دې باندې نه پوهیږم زه پوه نه شوم. او بل ډول هم کولی شي چې زه نه پوهیږم یا زه پوه نه شوم je ne sais pas je ne sais pas زه نه پوهیږم. ځینې وختونه یو څوک تاسو یو بله ژبه خاص درئ مثلا تاسو انګلیسي خبرې کوئ انګلیسي مو خاص درئ نسبتا فرانسوي ته او غواړئ هغې نه پوښتنه وکړئ چې مثلا آیا تاسو انګلیسي خبرې کولی شئ چې تاسو په انګلیسي وغږېږم یا په یو بله ژبه وغږېږم کولی شئ ترېنه پوښتنه وکړئ parlez-vous anglais parlez-vous anglais آیا تاسو انګلیسي خبرې کوئ؟ همدا ډول هره ژبه چې تاسو غواړئ کولی شئ ورته ووایئ. ځینې وختونه مونږ د یو څه په نوم نه پوهېږو مثلا دې ته څه وایي په فرانسوي ژبه کې ساعت ته. نو څرنګه به پوښتنه کوو؟ ډېر اسانه. comment on dit ça comment on dit ça en français comment on dit ça en français. په فرانسوي ژبه کې دې ته څه وایي montre montre ساعت دې ته montre ویلی کېږي. ځینې وختونه تاسو غواړئ له یو څه ګټه واخلئ او څه رقم ته به وایئ چې زه کولی شم دا وکاروم یا زه کولی شم له دې ګټه واخلم. مثلا je peux utiliser ça je peux utiliser ça ça c'est ordinateur دا کمپیوټر دی. کمپیوټر ته په فرانسوي ژبه کې ordinateur وایي. آیا زه کولی شم له دې نه ګټه واخلم؟ je peux utiliser ça. همدا ډول چې هر څه وي مثلا قلم وي je peux utiliser stylo. همدا ډول نور ځینې وختونه پوښتنه درنه کوي څنګه یې او ته ښه نه یې ستړی یې څه رقم ته به وایې چې زه ستړی یم je suis fatigué je suis fatigué je suis fatigué زه ستړی یم زه ستړی یم. ځینې وختونه مریض یې غواړئ یو چا ته وایي زه مریض یم ما سر درد کوي ما لاس یا پښه خو خوله څه مریض یې څنګه به وایي je suis malade je suis malade زه مریض یم زه ناروغ یم. ځینې وختونه یو څوک درته یو شی ښکاره کوي او تاسې د هغه لپاره خپل نظر وړاندې کوئ او وایي دا ډېر ښه دی c'est magnifique c'est magnifique دا ډېر ښه دی عالي دی. ځینې وختونه تاسو ته یو څوک یوه خبره کوي چې آیا تاسې ورته وایئ چې آیا دا رښتیا دی c'est vrai آیا دا رښتیا دی. ځینې وختونه یو چا ته وایي چې ته ما سره ټوکې کوې ته ما سره ټوکې کوې tu plaisantes ته ما سره ټوکې کوې آیا ته ما سره ټوکې کوې. ځینې وختونه ته اړتیا لرې څوک در سره مرسته وکړي څنګه به له یو چا نه مرسته غواړې j'ai besoin d'aide زه مرستې ته اړتیا لرم
زه مرستې ته اړتیا لرم. کولی شي همدا په بل ډول هم ووایي. vous pouvez m'aider. vous pouvez m'aider. تاسې کولی شئ له ما سره مرسته وکړئ په احترامانه ډول باندې. البته مرسته غوښتل باید دا ډول. تاسې کولی شئ له ما سره مرسته وکړئ. یو بل اخري چې ځینې وختونه موږ نه پوهېږو چې یو څه چیرته دي، موږ ځو یو ځای ته، ادرس راته نه معلوم، غواړو د هغه ادرس په اړه پوښتنه وکړو. څنګه به وایو؟ où est le métro. où est le métro. آیا مترو چیرته دی؟ comment je peux aller au métro. comment je peux aller au métro. زه څنګه کولی شم تر مترو لاړ شم، تر تران پورې، تر مترو پورې لاړ شم. هیله ده ملګرو چې یو څه به مو زده کړي وي له دې ویډیو څخه. تر بلې ویډیو مو په الله سپارم. ښه وخت، ښې چارې.